وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید د تاوتریخوالي ختمولو په خاطر د افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ وکړي. د حج او اوقافو وزارت په جوماتونو کې د فاتحو اخیستل بندوي. دغه وزارت ویلي چې دا اقدام د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په موخه کړی دی. د ملي پخلاینې شورا مشر وایي د ځای ټاکل نه باید د سولې خبرو اترو د دوام خنډ شي. عبدالله ویلي په خبرو کې دمه د دواړو خواو په هوکړه شوي او تمه کېږي چې په ټاکلې نیټه به بیرته خبرې پیل شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي پر ملکي وګړو هدفي بریدونه ښکاره جنګي جنایت دی. دغه کمیسیون ویلي چې هدفي بریدونه په تیرو شپږو میاشتو کې د ټولو ملکي تلفاتو 1.30% برخه جوړوي. په افغانستان کې تر 2.5 میلیونه ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف ویلي چې افغانستان له دغه ګواښ سره د مبارزې لپاره $21 میلیونه ته اړتیا لري.